ګرانې دا په پیسو پسې ړانده شو 2023 کې وخه شو ګرانې دا په پیسو پسې ړانده شو 2023 کې وخه شو 2023 کې وخه شو 2022 شروع شوه نصیب زمونږ د خوار شوه یا 2022 شروع شوه نصیب زمونږ د خوار شوه کمون خانه شنو په 24 کې بمړ شو 2023 کې ګرانی د په پیسو پسې ړانده شو او 2023 کې بخ شو دا یو مزاحیه ویډیو لمخه لراله نو ما راچوته کړ یو موضوع بګډیره عجیبه موضوع کې پرته دا ار یو کس د حکومت نن سبا موتاس نن سبا نه بس صرف حکومت هم سترګې دي او قسم دی یو د بل نسی اموتا چې وای بدتري دا یو په بل باندې بیا وبخو او حالات سټ نشو جی حالات نورم بګړاو شو هغه گیسم پکې یو قسم لا غیب شو هغه بجلی پکې نورم غیب شپه یو قسم لا او حالات صحیح نشو قرضونه ختم نشو او رستورزه ما او تا پریوزو دې کې وجه بسیا صرف حکمرانان په کمنټسو کې د خیال دي یو په یو ورته پیو بل په بل ورته پی دا پلانې حکومت او دا ډنګره حکومت الکه زه سمرو بو کې ما نن مړه ما به سمره 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅ کړي د خپل ځان نه تاسو کومړه د خپل ځان نه تاسو کو سمره په 2 نمبر شي ما قسمونه خورل چې دا 1 نمبر دی اسه خورلین دي کو نم دي خورلی نن به زما استاد په بازار کې سمره سودونه شوي دا مله حکومت کار دی یو قسم لا سمره 2 نمبر یاني بشوي نن به سمره زناګانی شوي نن به سمره ملاوټونه شوي نن به سمره پتلو کې کمی شوي اما او تاوي جناب حکومت حالات نه نورم خرابيږي ولي الله قرآن کې فرمایي چې په خوشکی په هر ځای کې دا څومره فساد دی کنه دا ستاسو د لاسونو کسب دی چې سکوي خبرې وي سکري خبرې وي زه د جناب سود دي زپ نه پرېدم او په ما د خسته حکمران راشي څومره انتظارونه مو کړم مړه تاسو راتو وای یقیني ته د بچو پلاران شو بګي او حالات سیټ نشو او رستورزه قرضونه او رستورزه ډوبي ګمړه تاسو خیال لیکل زه د خپل ځان کې وګورم نن به څومره ما ول د لوط علی السلام په قوم 15 عذابونه چې راغلی ول هغه ما کې نشته ول په دې ملاوت په الله قومونه تبا کړی نه دي مړه څومره ملاوتونه دي ته دا غوړی ورواچو چې دار سبا کې مړ شي وړو کې شان شاپر به پای کې څومره وبیدل الله اکبر کبیره هر یو سس کې ملاوت ته مړه مې دې خلکو له تباہ او برباد کړی په مسالو کې خاشنه پکې چولې مړه په ما باندې به حکمران صحیح راشي کنه اے الله وې په دې امت باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ پشان حکمران راولي اسی د عمر سے پشان حکمران راولي د تل زما پته نه لګي سورج مخ کې په یو ځای کې تل راوتی او دومره په لکونو پیسې بکی واله مړه په ما به اسلامي جمهوریت پاکستان باندې به خسته حکمران راشي زما استاد اعمال دي دا چې څنګه ما او تا کارونه کوم اقشان حکمران را باندې الله جل شانه راولي اته تاسو وایي ملاوټونه څومره عام دي پتله کې کمه څومره عام دي زناګان څومره عام دي 2 نمبر شی په 1 نمبر خرڅيږي د مسلمان بے عزتی د مسلمان سټ ماتول دوکي قتلونه دا څومره عام دي تاسو راته د بازارونو ډک نه دي څوک د پیسې ونی سیمړه راشه بیا به تر وباسي کنه خیال لیکړي په خپل پیسو به بیا جنگونه سازيږي او الله بس دایو حکومت راشي حالات په سټ کی او دا بل بم راشي حالات په سټ کی او جناب دا په 70 75 80 75 سالونه وشو او جناب حالات سیټ نشو او رستورزه ما او تا پریوزو بھائی ما او تا د خپل بل ته ګوت نه خپل ځان ته دی وګورو په کمنټس کې د خیال دی یو اوس په یو پلانې او بل بو ډینګره زه سمرو بوکم زه د خپل ځان نه زده پوسوکما نه بل ګناګار دی جی زه ګناګار نه زه به هر څه کومه خپل منمانی وکوم او د حکمران په پته مې چې زما حالات په صحیح شي وا الله دې خیر وکي معراج په سفر چې نبی اسلام تلو څه زونه برات ل سخت راتل دا وې سدي جبريل دا و استاد امت اعمال دي څنګه چې برزي اقشان په صلیخ کتر راځي الله جناب دغه کورسو په صلیب په پزړونو کېږي پنیتونو بکیږي په معاملاتو بکیږي 80% معاملات دي نن د مسلمان زما معاملات تباہ و برباد دي وګرځي به څومره تباہ و برباد دي الله دې بس موږ معاف کړي نو